الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 28 آیت ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ژباړه: او نو ګمراه کوي الله تعالی په دې مثال سره مگر فاسقان، هغه کسان چې ماتوي دوی عهد الله تعالی وروسته د محکموالي د هغه عهد او پرې کوي هغه چې حکم کړی دی الله په هغه سره چې پیوند یې کړی، او فساد کوي دوی په ځمکه کې، او دغه کسان هم دوی دي زیانکاران په دنیا او عقبا کې. تفسیر: د ما امر الله قطع لکه قطع رحم د انبیاو، علماو، واعظانو، مؤمنانو، لمنځونو او نورو خیره امورو نه مخ اړول دي چې د الله تعالی د رضا په خلاف دي. له فساد نه مراد دا دی چې خلک به یې له ایمان څخه زړه توري کول او د هغه نفرت او کرکه به یې د هغوی په زړونو کې وراچوله، او د اسلام مخالفان به یې په دې باندې تیزول چې له مسلمانانو سره مقابله وکړي او د مؤمنانو مقابلې ته ملا وتړي، او د لویو اصحابو او د امت د صالحانو عیوب ولټوي یا یې پرې وتړي او بیا یې مشهور کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د محمدي دین بې احترامي د خلکو په زړونو کې کینې او راز راز رسوم او بدعتونه به یې خپرول او د اسلام په مخالفت کې به یې زور لګاوه. مطلب لا دی چې د دې نامناسبو حرکتونو له امله خپلو ځانونو ته زیان رسوي چې له هغه څخه نه د اسلام توهین او نه د امت د صالحانو تحقیر کېدی شي. ګرانو دوستانو، هیله منه یم د دې کانال سبسکرایب هیر نه کړئ. مننه.